اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربان رب په نامه. نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ درسي کورس باندې پیل وکړم. د هغې څخه لومړی درس د کمپیوټر اساسات دي. اول د کمپیوټر په اساساتو باندې وایي نه بعد وو چې د کمپیوټر اساسات درې ورځې دي. درې ورځې نه ورته بیا عملي درس دی. خو د کمپیوټر اساسات کمپیوټر تعریف ته کوم اول تعریف ته هو ان وروسته د کمپیوټر په اصل کې د کمپیوټر له یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې شمیرل یا محاسبه ده. خو اوس کمپیوټر په محاسباتو سره بیا د ژوند په نورو اړخونو کې هم ډېر پراخ کچه کارول کېږي. د مثال په ډول کمپیوټر څخه په زیات شمېر سیسټمونه لکه د معلوماتو په لیږد رالیږد مخابراتي سیسټمونه د فعالو یا سافټویر پر مټ د سرکونو او ودانیو طرحه او ډیزاین د پیاوړي فعالو یا سافټویر په کارولو د الوتکو او نورو ارادجاتو په طرحه او ډیزاین کې ګټه اخیستل کېږي. کمپیوټر مخکې صرف د محاسبې د بېسیمولیشن محاسبه په شوه لکه جمع ضرب تقسیم جمع منفي ضرب او تقسیم. دا چې د وخت په تېرېدو د کمپیوټر کې تغیرات راتلل نو زه په وخت کې د کمپیوټر څخه په یو دانه چې ته محاسبات پکې کمپیوټر باندې ته محاسبه کړی محاسبې نه وروسته ته طرح ډیزاین نه وکړای شي لکه نقشې پرې جوړولی شي او دا کمپیوټر باندې ته نور ډیزاین نه کړای شي لیکل وکړای شي لکه عادي خلاصه هم لیکل وکړای شي یعنې څه چې په دماغ کې تاثیر ته په ده باندې کړای شي. یوازې کمپیوټر چې د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی و خو دا د کې معنا سره ورته شولی چې کمپیوټر یوازې درجه محاسبې ده بلکې مختلفو کارونو استعمالوي. مثلا موټر طرح ډیزاین اوس په کوم ځای کې چې موټر جوړېږي په خارجي ملکونو کې دا جوړېږي چې د روباټ په شکل جوړېږي. د روباټ چې کنټرولېږي د کمپیوټر په ځای باندې کنټرولېږي. د کمپیوټر لومړی اختراع په 1947 کال کې شوې ده چې تر دې دمه کمپیوټر په جوړښت کې ډېر پړاوونه وهل شوي دي. دمګړی کمپیوټر ډېر غوره ماشین دی چې په بېلابېلو چارو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کمپیوټر د هدایاتو یعنې انسټرکشن مطابق کار کوي چې دته ورکړل شوي وي. هغه هدایات ته پروګرام وایي. نو د کمپیوټر هر پروګرام نور څه نه دی صرف د هدایاتو لیست وي چې کمپیوټر ته ورکړل شوی وي او په خاص ترتیب کمپیوټر ته ښودل شوی وي چې په دې ترتیب دا هدایت عملي کړه. پروګرام جوړونکی یعنې پروګرامر کمپیوټر ته هدایت د یو بل پروګرام له لارې کوي چې هدایت ته د پروګرام ژبه یعنې پروګرام لانګویج وایي لکه پایتان جاوا سی پلس پلس او سی او داسې نور پروګرام جوړونکو یعنې پروګرامرز کوښښونه او د هغې د ذهنونو محصولات چې نوی کمپیوټر به صرف د پلاستیک او اوسپنې نه جوړ ماشین وایي. کوم کارونه چې اوس کولی شي دا به یې نه شوی کولی خو د دوی د کوښښونو په نتیجه کې کمپیوټر اوس صرف یو ماشین نه بلکې د تعلیم او زده کړې یوه بهترینه وسیله ده او په بېکاره او فارغ وخت کې بهترین ملګری دی. اوس لکه هر شی ژوند دپاره یوه ژبه لري لکه ابهام تفهیم دپاره ژبه ده. اوس پښتون چې پښتون پښتو غږېږي که نه هغه دې مخکې یو بل څوک وغږېږي بل ژبې والا اپېږي خو مجبور دی چې دې به ترجمان باید وي. نو د کمپیوټر دپاره د پروګرام پروګرامونو دپاره د هغه څو ژبې پیدا شولې ژبې نه پروګرامونه چې په دې ذریعه باندې پروګرامونه جوړېدل چې پایتان او جاوا او سی پلس پلس چې په دغه کې کمپیوټر جوړونکي چې کوم د پروګرامونه جوړوي پروګرام نه جوړېږي پروګرام د بل پروګرام په ځای نه جوړېږي چې دې دپاره دا 5 پروګرام دي چې پایتان دی جاوا او سی پلس پلس او سی نه راوړي. خو مقصد هغه لکه مشهور پروګرامونه دي چې د پروګرام جوړونکو کمپیوټر ته کوم پروګرام جوړول لکه وینډوز. اوس کمپیوټر کې چې وینډوز پروګرام نه وي کمپیوټر به وي ته کول وکړای شي چې وینډوز پروګرام پکې وي ته نه کړای شي نه پروګرام نه انسټال کړي په افیس ته نه راکړه خو وینډوز باندې وینډوز پروګرام پکې نه ته نشه کولای چې کمپیوټر کې پروګرام انسټال کړي. نو دې لپاره وینډوز جوړ شوی دا وینډوز نه وروسته بیا نه پروګرام انسټال کړي. دا وینډوز چې هر پروګرام جوړېږي دا د 5 پروګرامونو په مټ جوړېږي چې نه راځي شته پایتان د جاوا سی پلس پلس دا د کمپیوټر کچې دا په کمپیوټر کې موجود دی. کمپیوټر خاص یو پلاستیک یا اوسپنه څنګه سمانه نه لري خو دا کمپیوټر چې کمپیوټر د پروګرامو په واسطه باندې
د کمپیوټر دی. میخانیکي کمپیوټر یا میکانیکل کمپیوټر د کمپیوټر قسمونه مختلف قسمه دي خو میکانیکل کمپیوټر خو لومړی میکانیکل کمپیوټر یعنی میکانیکل کمپیوټر په 1938 کال کې د چارلز بابیج په واسطه ایجاد یا اختراع شو چې د کمپیوټر د پلار په نوم سره هم یادوي او نوموړی کمپیوټر د محاسباتو لپاره جوړ کړل لکه جمع، تفریق، ضرب او تقسیم او داسې نور چې وزن یې 10 ټنه و. لومړی کمپیوټر چې رامنځته شو که نه دا چارلز بابیج په نوم یو عالم دی. دا خو یو فکر کوي امریکایي عالم دی د ارمانځ کمپیوټر صرف په دې کمپیوټر باندې تصور کول شو چې جمع، تقسیم، جمع، منفي، تفریق، تقسیم او ضرب دا تصور عملي بشي لکه ساده کمپیوټر کنه خو دې په غاټ ماشين جوړ شوی چې په دې باندې دا تصور عملي شي. د کمپیوټر سن باندې یا طبقه باندې په لاندې ډول لا انالوګ کمپیوټر، دویم ډیجیټل کمپیوټر، دریم هایبرید کمپیوټر. انالوګ کمپیوټر هغه کمپیوټر ته وایي چې انالوګ ډیټا پروسس کوي لکه د حرارت درجه، ولټیج معلومول، فشار معلومول، سرعت معلومول او داسې نور. لکه انالوګ کمپیوټر چې و د انالوګ کمپیوټر د ستر په ځای هغه ستر کم دا اوس حرارت درجه د موټر چې اوس موټر په سلبټ کستنه چې وخت حرارت درجه د ستنه په ځای عملي دای کور کی چې په داستان کې درې قسمه عملي یو شنه علامه یو بس جوړ دی بس راځو کنه کله چې موټر داستان چې په شنه علامه کې ته دا خبرداري درکوي چې د موټر چې دا پاتې خلک دی نه ګارم دی نه دومره سور دی کنه چې کله زیړ خلک ته ورسېږي داستان زیړ ته ورسېږي په دغه وخت کې د موټر ګارم دی کنه خو دومره ګارم نه دی کنه چې کله به سره ته ورسېږي بیا موټر ګرم شوی دی خطر کې دی وګاینه وړي نو موټر چې کی یا ورو خلک انجن خرابېږي نو دا د حرارت درجه لپاره د انالوګ ډیټا لکه مخصوص کمپیوټر خل دی په ولټیج معلومول لپاره درجه او دا بزرګ کترې وي د موبایل جوړوي دا چې داسې یو رقم ماشین سره سیر ماشین د درې ستن لري هغه ته ورګوي د بیټرۍ ته کنه درې پک د ستن دي پاسته باندې د ولټیج معلوموي چې تاسو ولټیج لري کنه ولټیج دغه د وخت پر اندازه دو یا تاسو بندرو کې د سیماليږي بل فشار ماشین ولا فشار ماشین چې کله بدلون فټر بداله کې رقم دستان دو د ریاض کې چې کله فشار غوړ کوي د په ذریعہ باندې اصلا مختصي په فشار معلومیږي یا مخته په تاسو مختلف ته نیول فاتره کې باندې شو خو دا انوس کې دل لکه مطلب دا چې په خپل ستنه غړېدو دا په فرانو کمپیوټر دی خو هغه شاته د ستنه په ذریعہ باندې کنټرولېږي دا فرانو کمپیوټر دی لکه غړې شواله مثال غوړ جنریټر دی چې په دا ډېرمو د ستنه په لګیدلې وي کنه بابا چې کله هغه بابا د ویژل پانزو درې ساعت سمات په سي استن سیاسي یا شاته ستنه په ذریعہ باندې کنټرولېږي دا فرانو کمپیوټر دی خو بل ډیجیټل کمپیوټر خو ها کمپیوټر ته ویل کېږي چې معلومات یا ډیټا د نمبر په شکل اخلي یا یې پروسس کوي د اعدادو یعنی باینري نمبر سیستم په اساسي اخلي چې 0 او 1 دی چې 0 معنا اف او 1 معنا ان دا غږ دی کنه د ډیجیټل کمپیوټر دا لکه د غره کومه ډیټا چې خولي د نمبر په شکل لکه د یو ستر په ذریعہ خپل یو د گاډي کې نمبر دی یو د نمبر په شکل راخولي لکه په خپل د باینري کوډینګ د سیستم د ټول کمپیوټر چې څومره ترتیب شوی دی څومره ډیټا پیژنې کا په انګلیش کې دوه په هر ژبه کې دوه د باینري کوډ په ذریعہ پیژنې باینري کوډ خپل 0 او 1 دی 0 معنا کې د اف یو معنا کې د ان معنا کې دا لکه خفيګه د کمپیوټر کې کوم بټن دی د یو نشان ورکړی دی لکه 0 1 کنه دا په خپل مکمل د څومره سیستم کې منځ شوی دی و 0 د وب ماسکر منځ شوی دی ته باینري کوډ یې لري چې کمپیوټر ته کومه ډیټا ورکوي د عادت نه پیژنې چې لکه ا ورکوي یا بي ورکوي یا یو یا دوا ا بي یا یو یا الف یا بي کنه دا یو ورته کمپیوټر ته داخلي دا یو د چاته چې لانګویج کې مرغه د کوم ترجمان د هغه تاسي دا غنا بعد هغه د کوډینګ سیستم سره 0 یو داسې یو طریقې وي دا پروګرام جوړونکو د پروګرام دا جوړ کړی وي چې تیری وي چې دا 0 یو کوډ چې دا د ودای یا دا دی کنه 0 یو کچې ته دا مثلا د ایش 0 ایش ولا کا 0 یو ایش کله دا یک بٹن ته د کیبورډ کو وای از کوي کې دا پروګرام ا ترجمه کمپیوټر دا چې دا ایدو اله بعد سکرین په مخه د کمپیوټر د منټر په مخه د زو خې دا ایدو دا سی بي دا باینري کوډینګ په ذریعہ د کمپیوټر ترتیب شوی دی یا ډیجیټل کمپیوټر دوه قسمه عملیات تر سره کوي چې یو ته ارثمټیکل اپریشن
اتوماتیک اپریشن اولی ته لوجیکل اپریشن عملی ویل کیږي یعنی حسابي عملی یعنی اتوماتیکل اپریشن حسابي عملی ته وایي لکه جمع تفریق تفریق ضرب تقسیم او د نور. منطقي عملی لکه لوجیکل اپریشن لکه تصور مساوي تصور مثلا شپږ کوچنی دي پنځه لوی تصور دا منطقي دا معنا لکه دا عملی خي دا لوجیکل کې یا پلاناشه د پلانینا یا سره مساوي دی یا ته لوی دی یا ته کوچنی دی کنه دې د پر بیا د لوجیکل اپریشن دی. هایبرید کمپیوټر هغه کمپیوټرونو ته ویل کېږي چې هم انالوګ کمپیوټرونو هم ډیجیټل کمپیوټرونو کارونه ترسره کوي د دوه کمپیوټرونو ډیټا پروسس کوي. دا هایبرید کمپیوټر دا هم انالوګ کمپیوټر دی هم ډیجیټل کمپیوټر دی په عین وخت کې د دوه کمپیوټر ډیټا خولي کنه هم په د نمبر په شکل را کور کی هم د ستنې په شکل سره کور کی نو ځکه د دوه کمپیوټر کله چې دریا کمپیوټر ماته شلو دا هایبرید کمپیوټر وو دغه انالوګ کمپیوټر د ډیجیټل کمپیوټر دا سره وسته شلو د دې نه یو کمپیوټر ماته چې هایبرید کمپیوټر شلو چې په عین وخت کې د دوه کمپیوټرونو کور د یو کمپیوټر کړو په دې خاطر چې دوه کړې په عین وخت کې ډیټا او معلومات لکه دا د ډیټا انفارمیشن کنه ډیټا د معلوماتو ما کې فرق شته چې موږ ډیټا ته ولګا او ډیټا هم معلومات چې له سره نتیجه نه اخیستل کېږي لکه دوا جمع دوا یا معلومات یعنی انفارمیشن هغه ترڅ یعنی تحلیل او تجزیه شوی معلومات چې دا څخه ورسته موږ ته نتیجه وړاندې کېږي لکه دوا جمع دوا سره کې سره کوم د دامنه ورکې په کمپیوټر کې کله چې تو د مانیټر په مخ باندې سکرین په مخ باندې دوا جمع دوا ولیکل د کمپیوټر دماغ ایت سی پی یو ای کنه سی پی یو سنټرل فیمنا پروسیسینګ یونټ کنه مخته موضوع ورو دا ځکه چې تو ولیکل دا دوا دا یو ته سی پی یو کې دا باندې سوچ فکر شي تخلیق تجزیه دی کنه آیا دا پروسیسینګ تخلیق تجزیه دی دا چې کله په شکل ورسته چې کله د پاتوله کې دا چې د دوا چې زوته ویل چې سلور کېږي دا سلور چې شول د دوا جمع دا په سفر ډیټا د خام معلومات انپوټ شوی دی کمپیوټر ته داخل شوی دی بده من سکور روان دی یعنی چې کور پوښتنه نتیجه یې تر وکړه اصل ور فل دا سلور چې شول دا باندې د معلومات ورسته ته پروسس کېدونه چې کوم معلومات له سره د انفارمیشن لیکي د دوا جمع د مسوي کې سره پر انفارمیشن دی هغه معلومات د دوا معلومات خو یو خام دي خام معلومات دی دبل شي پروسس شوی معلومات دی دا لکه انپوټ ډیټا د کله د ډیټا کمپیوټر داخله شاه سی پی یو ته پروسس اپ ډیټا بداغه باندې تحلیل روان دی کنه کور پر روان دی د یو پیژن د شسر دی د جمع کیږي ته تفریقي اکو چې پورې نه ورته معلومات دی غنه بیا په سکرین باندې ښکاره کیږي یا پرینټ کوي پرینټر په ذریعہ باندې دا انفارمیشن دی خو تحلیل تجزیه معلومات دي ځکه دا یو ډیټا د خپل انفارمیشن دی ډیټا خام معلومات دی انفارمیشن پروسس معلومات دي معلومات اخلي هاته انپوټ وایي معلومات کمپیوټر داخل شول خو د معلومات کمپیوټر داخلي کې الف په ځای را داخلي کې انپوټ ډیوایس ته یا کیبورډ دی یا ماوس دی یا بل مثلا کمپیوټر ته تشابه داخل کې بل کمپیوټر ته خام معلومات او چې کا داخل دا تخلیل تجزیه سمه چې کا دا معلومات کله مکتز داخل کمپیوټر دا باندې پروسس روان دی نو عملیه روانه ده کله دا عملیه پروسه غنه ورسته په دریا مدفوټ وای چې مخدمه ته وی چې کله چې معلومات پروسس نه ورته په خامخاله معلومات خو یو شاهد ناسي نه اجه رولو یا د سکرین په مخ خرکی یا ورج په پرینټر پرینټ کې لکه کوم لیکل ودالي کله دا غوړي پرینټر وسره وصل وی چې پرینټ کاته کوم دالي کله په کوغل مخوځي کنه دا اوټپوټ شو دا اوټپوټ یې کمپیوټر په سکرین مخ کارونه دا اوټپوټ ته کنه کله په کمپیوټر کې وسته د سټوري کنه کله چې معلومات څنګه داخلوي او داخلون کې کمپیوټر ته چې انپوټ وایي کیبورډ په ذریعہ باندې داخلي کمپیوټر دا وسوبه داخلوي کنه دا انپوټ وایي. کمپیوټر استعمال کمپیوټر نن سبا په د ډیجیټل نړۍ یا ډیجیټل ایرا هم نړۍ ته کمپیوټر درلودل یا ورته استفاده کول دا یو اساسي برخه ده ځکه چې هغه کارونه به چې خلکو په ورځو او میاشتو کې کول او کمپیوټر په ساتونو کې کوي لکه ما ته یو کور کولو او مخاطباتو غنا اوس مختلف کې وسوزون دي د کوم نتایج جوړوي کله نتایج د مثال په کلم په ځای راځولای دی به یو ته شګد نمبر جمع کولای بیا به هغه شګد نمبر جمع کولای او ټول جمع کولای به د اوسط رب صلی بیا به دغه نو ورته چې کړه دغه نو ورته هغه خلاص نتیجه رب صلی جواب درګه کوم شګد کامیاب دي کوم ناکام دی بیا به غنه ورته چې رب صلی
ټوټل نمبر سره یو څه دا کې بات راګیږي کوم شاګرد ناکام ده کوم کامیاب ده یګنه ورته بل ته پر شي کړه شاګرد پر به نمبر بل اول نمبرات ناکام شو کنه نو کدا کور کپی کړ دی چې ته دا کو ورس کنه شي ته داخل ته داخل ټول معلومات کوي تعلیم کمال دی ورو د ناشته کورنه کمپیوټر په اقتصاد کې ټول کور لسوي نور کورونه سپاوي د نور کولونه ته غنه سپایي زتوي دقیق وی کنه ته یاد فلوس مخصبه کې خامخابو غلطی ته وګرځي یا په عادت کې په تور کې په لیکلو کې نو کمیټه دا غلطی